سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه عظیم خان مدوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، پښتو فلم انډسټري د کتونکو دپاره یو نوی فلم د کیسر صنوبر په ډایرکشن کې تیاروي چې د فلم نوم دی دیدن. د دیدن فلم کهانۍ به څنګه وي، دیدن فلم به بزنس څنګه وکړي او دیدن فلم ډایرکشن به څنګه سوي، په دې ټولو حوالو له تاسو سره خبرې اترې کول غواړم. خو تر دې له مخه تاسو ته پکار دی زما چینل شیر کړئ، سبسکرایب یې کړئ، فالو یې کړئ او کمنټس باندې ولیکئ. ستاسو د کمنټس په ذریعه به ماته دا پته لګي چې پروګرام څنګه پروګرام دی. راځم خپل اصل موضوع ته. ګرانو کتونکو، اصل موضوع دا دی چې پښتو فلم انډسټري یو نوی فلم د کتونکو دپاره تیاروي چې دا فلم نوم دی دیدن. د دیدن فلم ساز محمد خان دی او د دې ډایرکټر کیسر صنوبر صاحب دی. په دې فلم کې د پښتو فلم انډسټري ټول فنکاران راجمع سوي دي او په دې فلم کې د خپل فن مظاهره کوي. په هغو فنکارانو کې جهانگیر خان، شاهد خان، ارباز خان، ممتاز زیب، سایما جان، حسین خان سواتی، رحمان خان، زرا شاه، رحیم شهزاد چې په کلاشینکوف ماما مشهور دی، سلما سواتی، عمران خټک، حبیب تاکالی او له دې سره سره په دې فلم کې اصغر چیمه هم د خپل فن مظاهره کوي. ګرانو کتونکو، اوس راځم خپل اصل موضوع ته. اصل موضوع دا دی چې د دې فلم کهانۍ به څنګه وي. ګرانو کتونکو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې پخوا د بدرمنیر صاحب په زمانه کې یو فلم پښتو فلم انډسټري ورکړی و چې دا فلم نوم و دیدن. په هغه دیدن فلم کې بدرمنیر صاحب د ړانده د ړوند کردار ادا کړی او ډېر په بهترین انداز، ډېر د کمال کردار یې په هغه فلم کې لوبولی و. هغه فلم په هغه زمانه کې سوپر هیټ فلم و، ډېر بزنس یې کړی و. دارنګه اوس دا فلم دیدن د دې کهانۍ د هغه دیدن ځا مختلفه کهانۍ ده. په دې فلم کې د هیرو کرکټر شاهد خان، ارباز خان او جهانگیر خان تر سره کوي. دې فلم کې به دا اړانده کرکټر نه وي، هغه اړوند کردار چې په زاړه دیدن فلم کې بدرمنیر صاحب تر سره کړی و، په دې فلم کې به هغه رنګه کرکټر نه وي، بلکې دا به یو ځان له جدا کهانۍ وي چې کتونکو ته به ډېر خوند ورکړي. ګرانو کتونکو، د دې فلم ډایرکشن به څنګه سوي وي، لکه څنګه چې تاسو په سوشل میډیا باندې مختلفې انټرویوانې او مختلف پروګرامونه کتلي دي. په هغو پروګرامو کې تاسو ته دا پته لګي چې د دې فلم ډایرکټر کیسر صنوبر صاحب دی. کیسر صنوبر صاحب پښتو فلم انډسټري کې تقریبا 100 تقریب فلمانو ډایرکشن کړی دی او د بدرمنیر صاحب، بیدار بخت، یاسمین خان، نعمت سرادي، لیاقت میجر، یعنی د هغې زمانې چې څومره فنکاران وو، څومره اکټران وو، هغو ټولو اکټرانو باندې کیسر صنوبر صاحب کار کړی دی او ډېر د خوند کردارونه په هغو ټولو فنکارانو باندې لوبولی دي. نو کیسر صاحب د پښتو فلم انډسټري یو ډېر سینیر ترینه، یو ډېر زبردست ډایرکټر دی چې د هغه په ډایرکشن کې ډېر فلمان سوپر هیټ سوي دي، بلکې سوپر دوپر تللی دي. دارنګه توقع دا ده چې د دې فلم ډایرکشن به بهترینه سوي وي. د دیدن فلم چې څومره فنکاران په دې فلم کې د خپل فن مظاهره کوي، کیسر صنوبر صاحب له هغو ټولو فنکارانو څخه بهترینه، زبردسته، د کمال کار اخیستی وي. توقع دا ده چې د دې فلم ډایرکشن به ډېر په خوند سوی وي او ټول کتونکي به د کیسر صنوبر صاحب د دې ډایرکشن ته داد ضرور ورکوي. ګرانو کتونکو، دا نوی فلم دیدن به بزنس وکړي او که به نه وکړي. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې پښتو فلم انډسټري په اختر کې، په وړوکي اختر او په غټ اختر کې داسې فلمان تیاروي چې په هغو فلمانو کې د پښتو فلم انډسټري کم سټاران چې دي، کم ستوري دي، کم فلم سټاران چې دي، هغه په هغو فلمانو کې ضرور اخلي. په
په دې دیدن فلم کې کیسر صنوبر صاحب د پښتو فلم انډستری ټول فلم سټاران اخیستي دي چې د هر فلم سټار خپل خپل مینوال دي، لکه شاهد خان، لکه ارباز خان، لکه جهانگیر خان، دا رنګه نور فنکاران، یعنی د هر یو فنکار په پښتون وطن کې ډیر مینوال دي. هغه ټول مینوال به دې فلم ته ځي. توقع دا ده چې دا فلم به ډیر زبردسته، ډیر بهترینه بزنس وکړي. ګرانو کتونکو، دا و د نوي فلم دیدن په حواله څو ضروري خبرې چې ما له تاسو سره شیر کړي. تر بل خوندور پروګرامه پورې مو پر لوی بازار سپارلي یاسته. د خدای په امان.